السلام علیکم دوستانو، زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې مو هم د تیر په څیر یو څو مهمه انګلیسي جملې درته راټولې کړي. ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. راځو د جملو په طرف. لومړی جمله: پرېمږده چې لاړ شم. په انګلیش کې وایو let me to go. پرېمږده چې لاړ شم. let me to go. دوهمه جمله: پرېمږده چې راوړم. let me bring it. پرېمږده چې راوړم. let me bring it. دریمه جمله: پرېږده چې ځي. let him to go. پرېږده چې ځي. let him to go. څلورمه جمله: صبر چې غږ ورته وکړم. let me call him. صبر چې غږ ورته وکړم. let me call him. پنځمه جمله: پرېږده چې ویې خوري. let them to eat. پرېږده چې ویې خوري. let them to eat. شپږمه جمله: نږدې و چې وژلی دې وای. you nearly killed me. نږدې و چې وژلی دې وای. you nearly killed me. اوومه جمله: نږدې و چې وهلی مې وای. I nearly hit him. نږدې و چې وهلی مې وای. I nearly hit him. نهمه جمله: بیا داسې ونه وایې. Don't say this again. بیا داسې ونه وایې. Don't say this again. لسمه جمله: څه ماشوم خو نه یې. You are not a baby. څه ماشوم خو نه یې. You are not a baby.